خو یریږم ځکه چې دلته کې دا بیزوګان روزي او دا تاسو چې کوم دي لیدلی شي او دا سیس داسې دی چې एकदम چې کوم دي په سړي باندې راودانګي. یره ماشاءالله علاقه خو چې کوم دي ښکلې علاقه ده، ښکلې ځای دی، ډېر د چکر ځای دی، ډېر د سکون ځای دی او کله ناکله پکې داسې علاقو ته چې کوم دي تلل پکار دي ځکه چې خپل ظلم چې کوم دي دا لږ دې ته چې کوم دي خوشحالي ورکول پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راغلی په چکر باندې هم یو سزا تلیو په یو کور کې د جادو جناتو مسله او نو پیر صاحب الحمدلله التلاړو او د الله په کلام باندې علاج وکړو. الله تعالی د هغه کور چې کوم زنانه او کوم ماشومان الله تعالی هغوی له شفا ورکړه. جی پیر صاحب سره به هم خبرې کوو او دا علاقه چې کوم د کوم غرونه اداره سره هم شریکو. پیر صاحب یو جهان مننه مختصر ټایم مو راکړو. خوشاله اوسه حکمت صاحب، الله د ډیره خوشاله نصیب کا. زه خو یریږم ځکه چې دلته کې دا بیزوګان روزي او دا تاسو چې کوم دي لیدلی شي او دا سیس داسې دی چې एकदम چې کوم دي په سړي باندې راودانګي. خو دا دلته مونږ د تور ورسک ته ورته وایي چې د بونیر سره تعلق ساتي. هلته کې راغلي وه د شپې چې کوم دي راغلي وه دا لاره تاسو وینئ چې دا د غر لاره وه او بیګا باران هم ډېر زیات و. په هغه کور کې د جناتو مسلې وې او په یو ماشوم باندې جناتو د هغه سترګې به چې کوم دي بړندې شوې، هغه نظر به چې کوم دي لاړو، د لیونو په شان منډې به یې والې. پلا ډېر زیات ګرځولو، د ډېر ورځ نه رابطې ساتلې. الحمدلله بیګا ساس دروان دي لاړو، هغې ته مو د الله په کلام علاج وکړو. الحمدلله هغه ماشوم ته الله شفا ورکړه. پیر صاحب ماشوم خو ستاسو ځای نه راوستی و که نه؟ آیا د دوی دا کومه مسله چې وه دا په کور کې وه چې تاسو کور له ورپسې لاړئ؟ زموږ ځای ته چې کله هغه راوستو نو د هغه ټایم کې به د هغه د سترګو چې کوم دی نظر تلو نو بیا هغه علاج سره الحمدلله پلار وي چې ما ولې چشمې مغسې وې خو لیکن هغه چشمو اچولو ته هغه جت رانغی، هغه لا ښه کړو. نو د هغې د وجې نه په کور کې مسله وه، بیګا مو ورته الحمدلله علاج وکړو. نو الله هغه ماشوم ته نور هم شفا ورکړو، د کور هغه مسلې هم الله حل کړه. د غرونو په باره کې څه وایي؟ یخني ډېره زیاته ده. یاره ماشاءالله علاقه خو چې کوم دي نو ښکلې علاقه ده، ښکلې ځای دی، ډېر د چکر ځای دی، ډېر د سکون ځای دی او کله ناکله پکې داسې علاقو ته چې کوم دي تلل پکار دي ځکه چې خپل ظلم چې کوم دي دا لږ دې ته چې کوم دي خوشحالي ورکول پکار دي. نو ښکلې علاقه ده، د چکر ځای دی او انشاءالله زموږ چې کوم دي نو واپسي ده. ډېر مریضان داسې چې هغوی په ډېرو عاملانو باندې ګرځېدلي وي، هغوی کارونه نه کېږي او بقایا پیسې ترې وهي که نه جي. نو هغه بیمارانو له آخري قسم میسج څه پیغام ورکوئ جي؟ میسج پیغام خو دا ورکوم، زه بار بار دا خبره کوم چې شفا ورکوونکي ذات د الله دی او د الله په کلام کې د هرې بیمارۍ دپاره شفا ده. که زما په ځای کې مریض ښه کېږي هم به الله ښه کوي او که د بل چا په ځای کې مریض ښه کېږي هم به الله ښه کوي. نو انشاءالله موږ د الله په کلام باندې علاج کوو او د جادو د جناتو هغه مریضان چې هغه د دنیا په حاملانو ګرځېدلي زرګونه او لکونه روپۍ تتلي وي او هغه جناتو دا قسم قرآن کړي چې موږ دا مریض نه پرېږدو. اد انشاءالله مردان ته راولي په دغه ایډرس باندې مردان ثوابې روډ فارم سټاپ اقرا کالج ته مخامخ زیشان خان پلازا او پلازا کې لاندې په بیسمنټ کې زموږ خانقاه ده. علاج به ولکو انشاءالله بیا به تاسو وګورئ چې الله ورته چې کوم دي شفا څنګه ورکوي. انشاءالله د پیر صاحب د کنټیکټ نمبر یې به هم په سکرین لګېدلی چې څومره مریضان راځي. پیر صاحب درته هم ایډرس وویلو، مردان ثوابې روډ فارم سټاپ اقرا کالج ته مخامخ د زیشان خان پلازا په دې بیسمنټ کې د پیر صاحب ځای دی او د دې کنټیکټ نمبر 0318 999 8149 0349 55 92 760 په دې نمبر رابطه کوئ شي او نور د صدا لاره هم شریکو.